السلام علیکم دوستانو. په T10 لیګ کې د نن ورځې دویمه لوبه هم ترسره شول. مراټا ربینز د ډیلی بولز لوبډلې پر وړاندې لوبه ترسره کړه. دې لوبه کې 15 افغان لوبغاړي هم ولوبېدل. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوي یاست دا یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. مراټا ربینز په ټاکل شوو 10 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره 88 منډې هدف وټاکئ. د کابل بازانو لوبډلې لوبغاړي عبدالشکور بنګش په 0 اوټ، جاوید په 24 اوټ، یوینس په 11 اوټ، حافظ په 15 اوټ، مصدق په 15 ناټ اوټ، ملوترا په 6 ناټ اوټ. ډیلی بولز لوبډلې یاد هدف په 15 اوره کې د یو لوبغاړي په سوځېدو سره پوره کړ. رحمان الله ګربز په 2 باله باندې 4 منډې جوړې کړې. د یمین احمدزي لخوا اوټ شو. لیویس 15 بپاره 28 منډې جوړې کړې. لوبه یې په 9 ویکټو وګټل. ځوان لوبغاړی رحمان الله ګربز ته پکار دي چې راتلونکي کې ښه وځلیږي او ښې لوبې وکړي. کله چې دی سریلانکا لیګ ته ولاړی هلته هم د لومړۍ لوبه کې ښه لوبه وکړه، خو راتلونکو لوبو کې بیا هیڅ ښه نه وځلېدی. همداسې د افغانستان د آرلنډ سیریز کې هم لومړۍ لوبه کې 128 منډې جوړې کړې، خو راتلونکو 2 لوبو کې بیا هیڅ ښه لوبه نه وکړه. همداسې پرون په T10 کې 140 منډې جوړې کړې، نن بیا په 4 منډې اوټ شو. نو په دې هیله چې راتلونکي کې ښه وځلیږي، خپل مینوال او افغانان خوشحاله کړي. جاوید احمدي د آرلنډ سره سیریز کې هم ښه نه وځلیدی، پرونۍ لوبه کې هم ښه نه وځلیدی، نن بیا هم ښه لوبه نه وکړل. داسې لوبه یې کول لکه 15 اوریزه. په دې هیله چې راتلونکي کې ښه وځلیږي او خپل مینوال او افغانان خوشحاله کړي. دا و د نن ورځې ویډیو. که مو دا ویډیو خوښه سوي ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست دا چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.